الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. د دې جمعې بیان په دې موضوع کې دی چې انسان څه واوري یا څه وایي، د دې دواړو خبرو به تحقیق کوي، بیا به وینا کوي. د انسان دا ژبه چې دا یو داسې کلمات یې راباسي چې انسان په هغه خبره باکم نه کوي، د قیامت په ورځ باندې ډېر سخت عذاب ورته متوجي. او الله جل جلاله دا حکم کړی دی، هغه خبره مکه و تر څو پورې چې په هغه باندې ستا علم نه ته ور باندې خبر نه وي. دوی وینا نه کوي د قول مگر د دې سره یو ملګری دی څارون کوي. الله وی د انسان سره کرام الکاتبین فرشتي ملګری. دا حضرت ابو هريره سے روایت تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. وې د انسان د پاره دا درواغ بس دی چې ارڅه یې واوریدل هغه بیانې بلا تحقیق بلا ثبوت. دا یو جامع کلام دی چې په نن زمانہ کې خاص کر انسانانو د خپل خلیه سلاس اخستی چې کومه خبره پر خله باندې ورلل اس بیانې دته سوچ نه کوي چې زبر د خپل خبرو جواب د قیامت په ورځ بد الله په حضور کې وایم. دویم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من حدث عني بحديث يروى انه كذب فهو احد الكاذبين یا احد الكاذبين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا زما څخه یو خبره روایت کړه او دا خبره درواغ ولا نبی علیہ السلام نو کړي، نو دغه سړی چې دا روایت کې دا یو د هغه درواغ جنانو څخه دی چې کم د درواغ روایتونه کوي. دریم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو زنانه ورته رااله و یا رسول الله زبن لرما، نو پرما باندې دا خبره ګناه ستا چې زما خاون ما ته غڅنی را کړي، زه دومره نیم نازولې لکه زه چې د ځان یو خبرې و خپل بني توکم. د دې مقصد دا ولو چې ځان ښکارا کی چې ما خو خاون درته ډېر شنازي او مال څرا کی تعالی نظر کوي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلا دا داس دی لکه کلابس صوب الزور. دا داسې مثال لري لکه سړی چې خپل کپڑا او جامه نه لري، دبل چا سه په خواست باندې جامه او کالی راخستی اغوستی، یا دا درواغ جامه غوستی د دنی
نو دی په هغه باندې فخر کوي، یعنی هغه خو درواغ دی، جایز نه دی، دا عمل کولم په اسلام کې جایز نه دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نو تاسو د داسې خبرو څخه ځان وساتئ چې په هغه باندې ځان لوړ ګڼئ، په ظاهر باندې انسانانو ته دا ښکاره کوي چې زه زهد کوم، علم کوم او ثروت و غنا کوم، لیکن ستاسو مقصد ریاکاری وي، پدې کې مې د الله رضا نه، نو دا هم خلکو ته ځان ښکاره کول دي. هر هغه عمل چې هغه د الله د رضا د پاره په نیت کې نه وي، د مخلوق د ښکاره کېدو د پاره هغه حرام و ناجایز دي. الله تبارک وتعالی فرمای واجتنبوا القول الزور. اے مسلمانانو تاسو د هغه وینا څخه لرې سئ چې هغه د درواغو شاهدي او گواهی ده. دویم آیات کې الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم. تاسو هغه وینا مکوئ چې په هغه سره ستا علم نه، ته په خبر نه. ان ربك لبالمرصاد. په سورۃ فجر کې الله فرمایي چې ستا رب چې دی و دغه سي درواغ جنانو ته په کمین کې دی، په مورچه کې دی، په انتظار کې دی، یعنی دې ته چې کوم عمر ورکړی دی دا عمر په وجه باندې دی اخلاص دی، کني دې ته والا مخکله عذاب ورکړی وي، نو الله د دې د ګناه سزا ته په انتظار دی چې دی یو ور خپل وخت پر کې الله به سزا ورکړي. الله جل جلاله فرمایي والذین لا یشهدون الزور. داغه کسان دي چې هغه گواهی د زور د ناحق د ناکې نه ورکوي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا انبئکم باکبر الکبائر. اے مسلمانانو زه په تاسو خبر نه کړم په هغه غټو ګناهو باندې، د غټو ګناهو یو خو ګناه غټه وي، په ګناه کې بیا غټه ګناه. قلنا بلا یا رسول الله. صحابه ورته اے د الله نبی موږ ته راوښی. قال الاشراک بالله. اول غټه ګناه په غټه ګناو کې دا ده چې شرک نیول د الله سره، که د الله د ذات سره شریک نیول وي، که په عبادت کې د الله پاک شریک نیول وي، او که په صفات او په اسماو کې د الله پاک شریک نیول دي، دا درې سره شرک بوله کېږي، دا حرام و ناجایز. دویمه غټه ګناه و حقوق الوالدین، د مور و پلار آزار دی. مور و پلار آزارول یو حقوق الوالدین دی، یو حقوق الوالدین دی. په عین باندې دا جمع د عاق ده. عاق په پښتو کې ودی ته وایي لکه دا موږ پلانې شي لکه عاق دی. نو عوام خلک د عین نسی یادولی، نو الف په الف باندې وایي عاق وایي، دا اصلا کې عاق دی. په اردو او پښتو کې دا لفظ یو دی. هغه ډبره چې هغه په اور باندې خاورې سي هغې ته عاق وایي. نو د مور پلار آزار سړی داسې تباه کوي لکه ډبره چې سړی عاق کي. دریم وکانه متکئا فجلس. مبارک علیه الصلاۃ والسلام تکیه وهلې وه، بیا جګ راکښېنستی. فقال ویل الا وقول الزور، الا وقول الزور. دا خبره دا صحابي وي نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره تکراروله چې زموږ دا تمنا وسو چې کش کې د الله نبی دا خبره پرې شوی، یعنی پر موږ باندې ډیر سخت بوج رالی،
چې دا دومره سنگینه ګناه ده چې تاسې د شاهدۍ څخه د ګواهۍ څخه د ناحقه ګواهۍ څخه ځان وساتئ. د ناحقه ګواهۍ چې دا یو ډېره غټه تباهي ده. دې ته په عربي کې یمین غموس هم وایي. هغه قسم چې پر ماضي باندې واخیستل سي ناحقه قسم وي. د دوو کسانو پر دکان باندې سره داوایي، پر مځکه سره داوایي، پر مارکیټ سره داوایي، پر جایداد سره داوایي، پر باغ سره داوایي، پر مال او دولت سره داوایي، پر عزت سره داوایي. لیکن بدبخت انسان ورسي دا شاهدي ورکوي، ناحقه گواهی او شاهدي ورکوي چې و دا شی د پلانې نه دی، د پلانې دی، او دی په دې باندې یقیني خبر دی چې دا زما خبره زه کوم دا دروغ. نو دې ته په عربي کې یمین غموس وایي. یمین غموس هغه ته ویل کېږي چې الله به د قیامت په ورځ باندې د جهنم په اور کې غوټې ورکوي. د جهنم په اور کې به ایله کې لکه سړی چې په اوبو کې ایله کې هلته به اور داسې پر لاوړې دی به غوټه کېږي پکې. په دې دنیا کې دا ډېر غټ نقصان لري. د یو سړي مال او دولت وي، جایداد وي، دی ناحقه ګواهي د جج په مخ کې، د قاضي په مخ کې، د وکیلانو په مخ کې وایي، یا وکیلان وي ناحقه ګواهي ورکوي چې و دا پلانۍ شی د پلانیو، یا پر هغه باندې کوم کیس مقدمه لیکلي په ناحقه باندې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دا اکبر د کبایر دی، د دې سزا نه وساتئ. د کتاب والا دا لیکلي دي چې دا د انسانانو پر ژبه باندې جاره سوي دي، لیکن دا ډېره خطرناکه مسله ده. څلورمه غټه ګناه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسې لعنت مه وایاست، مه پر یو انسان باندې او مه پر یو حیوان باندې. پښتو کې دا خلک داسې عام طور دا خبر یادوي، پر پدر جو نالت سے، پر مادر جو نالت سے، پر تاج لعنت سے، ستا پر پلار دی لعنت. حیوان خود څه کوي، انسانان داسې نه بولی چې دا ګسه ګناه ده که نه ده. اوس به تاسې روایت کې واورئ چې د دې څونه سخته ګناه ده. پادر په فارسي کې او پلار ته وایي، مادر په فارسي کې مور ته وایي. لکه یو چا ته وایي چې په پښتو کې ورته پر پلار او مور دی لعنت څه. نو لعنت ویل چې دی دا ډېره کبیره ګناه ده، سخته ګناه ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام، چا چې په داسې چا باندې قسم واخیستی چې هغه اسلام نو، غیر د اسلام وسو. لکه نعوذ بالله یو سړی وایي زه د یهودي سمه، زه د نصرانی سمه، زه د مجوسی سمه، زه د هندو سمه، وایي زه د کافر سم که به ما دا کار کړی. نو په غیر الله باندې قسم اخیستل چې دا کبیره ګناه ده. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن قتل نفسه، څوک چې خپل ځان مړ کې دام کبیره ګناه ده بشین په یو شي باندې. او د قیامت په ورځ بالا دی په عذاب کې، په کم خنجر، په کم توره، په کم چاړه باندې، په کم مشین باندې چې د ځان وژلی، خودکشي یې کړي. نعوذ به یوم القیامه، الله به دغه شی ودته راولي، دغه چاړه به د په لاس ورکي، دغه خنجر او مشین به د په لاس باندې ورکي. وای پر ځان باندې ضربي او ټکان کوا، دا ځان په وها په دې چړو باندې تر هغه ساته چې دی الله پاک ما پي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پر چا باندې نظر نه او نظر نسته په هغه چا کې چې دی ملک نه لري، د په اختیار کې نه یو شی،
د نظر کوي لکه یو سړی په یو سرای کې پروت وي دا پر ما باندې نظر دا به زه خلکو ته ورکوم مسکینانو ته او هغه د په ملک نه د دا د پردی نو دا پر د باندې نظر نه دی لازم او اخرنه خبره په دې روایت کې نبی علی اسلام دا کوي ولعن المؤمن كقتله مؤمن ته لعنت ورکول په لعنت ویل دا دی لکه مؤمن چې قتل کې د مؤمن مسلمان وجل چې دی په قران کریم کې الله تعالی ویلي دي چې څلور سزاګانې ورکړي یو به د الله لعنت وي یو به د الله غضب وي یو به همیشه په اور کې یو به د دپاره غټ عذاب الله ما تیار کړي نو مؤمن مسلمان وجل او لعنت ویل دا دواړه سره برابر دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولعن المؤمنین لعنت پر مؤمن باندې ویل کا قتله لک قتل د مؤمن کول څلورم روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک مؤمن صدیق وي پرشتیا باندې ایمان راوړي لا ينبغي لصديق ان يكون اللعانا مؤمن چې صدیق وي رښتیا په رښتیا ایمان راوړي دغه د پاره دا نه دی جایز چې ډېر لعنت وین کوي پنځم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه څوک چې په دې دنیا کې لعنت ډېر استعمالي هغه به د قیامت په ورځ باندې نه سپارش کولی شي نه به ګواهي ادا کولی شي ځکه دی فاسق دی په دې عمل باندې د فاسق ګواهي او شاهدي نه قبلېږي لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه څوک چې په دنیا کې لعنت پر انسان باندې وای یا پر حیوان باندې د قیامت په ورځ باندې الله وای دی باندې د چا سپارش کولای شي شفاعت باندې سي کولای او نه با گواهی ادا کولای شي د دې شان سبدي محرومي نه به د پلار شفاعت کولای شي نه به د ورور شفاعت کولای شي نه به د زوی شفاعت کولای شي نه به د یارو دو شفاعت کولای شي نه به پر عمل گواهی ور کولای شي ځکه وي تا پر دنیا کې دا ویلو چې پر پدر او مدر دي لعنت تا په دنیا کې دا ویل چې لعنت دې دربانی دا لعنت استعمالول چې دې دا به د قیامت پر ورځ شاهد نشي ور کولای ومر روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تلعنوا بلعنت الله ولا بغضبه ولا بالنار تاسو یو دربل لعنت مو وایس په لعنت تعالی باندې او نه د غضب تعالی او نه اور ځکه دا ډېرې غټې سزاګانې دي نو لعنت تعالی چې دی دا انسان دا همیشه د پاره بدبخته کوي غضب د الله پاک چې دی دا سړی هلاکوي او اور د الله پاک چې دی سړی سوځي تباه کوي نو دا درې سره داسې کارونه دي چې دا پر چا باندې مې استعمالوي دا ګپې مسخرې نه دي دا ټوکې ټکلې نه دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای لیس المؤمن ندی مؤمن بالطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذی د مؤمن صفت دا دی چې د په ژبه کې تون تهمت او الزام نه لعنت بني فاحش وینا او فاحش کار بني او بد اخلاق بني بد کردارا بد زبان بني نبی عمل داسې بدوی نبی زبان بدوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا نمبر حدیث دی وای څوک یو مسلمان ته په لعنت باندې وای چې در باندې لعنت دي سي وای د کې دغه د لعنت زینی یا په کفر ورته وای چې ته کافر
په دې کې د کفر ځای نه دا کلمه پورته سي اسمان ته د اسمان دروازې بندې سي مځکې ته راسي د مځکې دروازې بندې سي رسته طرف چپه طرف مخامخ شا ټول مځکه وغواړي دا کلمه چې په کم ځای کې دا کلمې ځای نه دا کلمه برته راځي په دې کې لګېږي ځکه لکه دا فوټبال ګین چې دا جواله ته وروغورځي په هغه کې خو ځای نه نو هغه برته راځي د دغه خواته نو دغه څه د لعنت کلمه د کفر کلمه و چاته ویل هغه برته دل راځي نو دا باندې سړی کافر کیږي د ایمان وځي چې څوک چاته په لعنت وایي یا په کافر ورته وایي او ما مخکې یو خبره کړې وله چې پر یو حیوان باندې به سړی لعنت نه وایي صحابه وایي موږ قافله و کاروان را روانو د یو زنانې سره وشه ورسره وله هغه وشه ته دې په لعنت باندې ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زجر ورکي ول دا وشه لکې دا ملعون سوله پر دې باندې لعنت رالی پر دې باندې بیا بار مبار کوي وای در هغه ساته پرې دا وشه الاول چا بیا بار نه پر باراوي الانکه دا خود دا وشه ته سزا نه ول بلکې دا خاوند ته دا سزا ورکي دا زجر دی چې حیوان ته ولې دا سوي نه کوي چې هغه کلمه برته راځي پرتا باندې لګي دا یو خبره ده چې په قران کریم کې او حدیثو کې لعنتونه ډیر راغلي نو داسې لعنتونه به هم سړی نه وایي چې الله ویلي د الله رسول ور باندې ویلي بعض داسې کارونه ستا چې دغه کارو په وجه سړی ملعون ګرځول کیږي الله پر انسان باندې لعنت نه وایي الله پاک د الله رسول پر چا باندې لعنت نه وایي خدای هغه عمل وکړي د عمل د وجه د ملعون شي دا عمل سزا د لعنت وي نو ځکه بیا لعنت ور باندې ویل شوی دی الله تبارک وتعالى فرمای الا لعنت الله علی الظالمین خبردار وسی لعنت دی پر ظالمان باندې فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین د قیامت پر ورځ باندې به اعلان وسی یو اعلان کوونکی به اعلان وکړي چې لعنت ته خدای دی پر ظالمان باندې نو هغه کوم عملونه دي چې انسان په هغه باندې ملعون ګرځول کیږي په صحیح روایت کې دا راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لعنت الله پاک ویل دي پر واصله والمستوصله باندې هغه شزبانی چې هغه بیشتان راکاږي به د بل شي په سر کې لګي یا د بانوګانو سره ور لګي نو کم بیوټی پارلر والا چې بیشتان د انسان بیشتان راکاږي د په سر کې د سر د بیشتانو د پاره د ډیکوریشن د پاره د پیشن د پاره او بیا بل زنانې ته په بانوګانو کې ور لګي یا په سر کې ور لګي دغه بیوټی پارلر هم لعنت ده پر دې باندې لعنت دي او هغه شزه چې د بیشتان ورکی پر دې لعنت دي دا دواړه باندې لعنت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لعن الله آکل الربا دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک لعنت ویلي دي پر سودخور باندې او لعنت ویلي دي پر هغه چا باندې چې هغه تصویر کینچي تصویرونه اخی او لعنت الله پاک ویلي دي چې څوک د الله پاک حدود نړۍ چې څوک د الله پر حدود باندې حمله کوي د الله پر احکام باندې حمله کوي لعنت ویلي د الله پاک پر غلا باندې چې قسم یو هغه قدر غلا کوي یو هغه قدر غلا کوي پر دې باندې لعنت ویلي دي نو چې سړی غټ کنټینرانو بیلران اړي دغه بس الڅون لعنت نو داسې نور زایونه راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله پاک پر دی باندې لعنت ویلې دي خلاصه دا خبره دا چې د الله پاک لعنت او کلمه او د کافر کلمه
د دې څخه ځان ډېر وساتي خپل د ژبې علاج وکړي دا څو جمعې کېږي چې موږ دغه بیانونه پر دې موضوع روان دي چې خپل ژبه په کابو کې راولي دا سر چې دی دا د انسان دا یو چک پوسټ دی دا د انسان دغه هر خبره چې دا پر طالبانی چکي پرستونی باندې بیا وجبه تور لکی کدستونی اخواته ولا بیا ګنا نسته بخشي کی کدستونی راوا وشته وجبه ته بیا پر دې خوا باندې ګنا پیدا کی نو اوس خپل دماغ په کار باندې واچوي عاقل او بالغ سمجدار سړی هغه دی چې خپل ژبه دا وساتي له ګنا سو اخر داوانه